تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د دوشنبه ورځې روژې په باره کې به تینا سوال وشو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې په دې ورځ باندې زه پیدا شوی یم او په دغه ورځ باندې ما باندې د قرآن نازلېدل شروع شوي دي. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، نو دوشنبه ورځې د روژې په باره کې نبی علیہ السلام نه پوښتنه وشوه. نبی علیہ السلام جواب کې دا وویل چې په دې ورځ کې زه پیدا شوی یم او په دې ورځ باندې په ما باندې قرآن نازلېدل شروع شوي دي. محدثین فرمایي چې دې کې د دوشنبې د ورځې هغه برکت ترې معلوم شو چې په دې ورځ کې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی، دوشنبې په ورځ، او د قرآن نازلېدل لپاره نه په نبی علیہ السلام باندې په دې ورځ باندې شروع شوې ده. نو معلومه شو چې په دې ورځ باندې روژه نیول ډېر ثواب لري. نو موږ او تاسو له پکار دی چې موږ او تاسو هره دوشنبه روژه ونیسو او په دغه حدیث باندې عمل وکړو او دغه ثوابونه ځان لپاره حاصل کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.